بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې لپاره د بین الافغاني کانفرانس ټولو ګډون کوونکو خویندو، ورونو، مشرانو، کشرانو ته سلامونه او نیکې هیلې، او د جرمني او قطر هیوادونو څخه د دې ناستې د کوربهتوب له کبله د زړه له کومې مننه. پیل به یې له دې وکړم چې موږ د امریکې سره روانو مذاکراتو ته خوشبینه یو او په ستر ارزښت ورته ګورو. هماغومره چې سوله اهمیت لري، د هغه څخه لا زیات د هیواد بشپړ ملي حاکمیت ارزښت لري. نو له دې کبله سوله غواړو، خو داسې سوله چې په هغه کې یو بهرنی عسکر هم زموږ په هیواد کې شتون ونه لري. له هیواده څخه مو د بهرنیو قواو د بشپړو وتلو سربیره سوله باید تعریف شوي او ابهامات یې لرې شوي اوسي. سوله باید ټولو لورو ته د خوښۍ زیری اوسي، نه د ویرې. سوله چې د تسلیمۍ یا کومې لوري ته د باخت په معنا او برداشت نه، بلکې د یو بل منلو، متقابل درک او درناوي په معنا اوسي. سوله چې د نظام او ملي بنسټونو د سقوط په معنا نه، بلکې د ساتلو، اصلاح او ټینګښت په معنا وي، لکه شیخ صاحب رسول چې ورته اشاره وکړه. سوله چې پر نظام د انحصار په معنا نه، بلکې نظام کې د ټولو خلکو د بشپړې عادلانه برخه اخیستنې په معنا وي. سوله چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ګڼلو په معنا وي. سوله چې د ملي یووالي د ټینګښت په معنا وي. سوله چې د تیرو څو لسیزو ترخو تجربو د نه تکرار په معنا وي. سوله چې خویندو ته د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو حق ورکونې د ډاډ په معنا وي. سوله چې هر افغان ته د بیان د ازادۍ په ګډون د اساسي حقوقو د ساتنې او ډاډ په معنا وي. سوله چې د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د عامخوانۍ او هیوادوالو ته د هوساینې د فرصت د برابرولو په معنا وي. او هو، سوله چې د ملي او دیني ارزښتونو او احکامو د ساتلو او پیروۍ په معنا وي. د ورونو او خویندو د معلوماتو لپاره د سولې په همدې پورتني تعریف موږ د مسکو په لومړنۍ بین الافغاني ناسته کې توافق وکړ. مګر داسې سوله د سمبولیکو کانفرانسونو له لارې نه، بلکې د صادقانه همشمولو بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې شونې ده چې زر تر زره یې لړۍ باید پیل شي. هیله مو دا ده چې نننۍ بین الافغاني ناستې ته په دغه ارزښت ووینو او د هسک څښتن تعالی په توفیق له دې فرصت څخه په هیواد کې د تلپاتې باعزته سولې، بشپړ ملي حاکمیت، د یو همشموله مقتدر نظام، اسلامي نظام د ټینګښت او هوساینې لپاره اعظمي ګټه اوچته کړو. هیله مې دا ده چې د خبرو په جریان کې او بحث کې د تخریشي کلماتو څخه جدا ډډه وکړو. د سولې خبرې ایجابوي چې په تیرو کم او په راتلونکي زیات وغږیږو. د سولې خبرې ایجابوي چې له مشترکاتو او هغو نقاطو څخه آغاز وکړو چې سره مو نږدې کوي او زموږ په منځ کې د اعتماد فضا جوړوي. سوله خبرو ته اړتیا لري، خبرې به وخت نیسي، مګر پر سولې باور ایجابوي چې عام ولس یې نښې وویني. نو له دې کبله د ښاغلي حکمت کرزي وړاندیز چې همدا اوس د جنګ د شدت د کمولو او د ډاکټر صاحب سپانتا وړاندیز چې په هغو سیمو کې چې عام وګړي اوسیږي د عملیاتو او حملاتو د توقف غږ د دې ناستې د نتیجو څخه راووځي، تاییدوم. هست څښتن تعالی دې زموږ ستاسې د سولې په صادقانه هڅو کې برکت واچوي. آمین ومن الله توفیق.